محترمو مسلمانانو ورونو، زه نن غواړم چې له تاسو سره د امام ابو حنیفه رحمه الله په اړه لنډ معلومات شریک کړم. امام ابو حنیفه رحمه الله اصل نوم نعمان، پلار نوم یې ثابت و چې په ابو حنیفه باندې مشهور و، او 80 هجري کال د اموي خلافت د عبدالمالک بن مروان د خلافت مهال په کوفه کې زیږېدلی و، چې نیکه یې زوطي نومېدو او د کابل اوسېدونکی و او په غالب ګمان تاجک و. امام صاحب یو زوی هم درلود چې حماد نومېدو او دا ډېر غټ عالم و، او امام ابو حنیفه رحمه الله هم تابعی و، ځکه د حضرت انس بن مالک په ګډون یې ځینې اصحاب لکه عبدالله بن اوفا او عمر بن حارث، عبدالله بن رئیس ابو الطفیل او عامر بن واصله او نور اصحاب کرام هم لیدلی وو. او امام صاحب یو غټ عبید تیر شوی و، او امام ابو حنیفه رحمه الله قرآن کریم په وړوکوالي کې حفظ کړی و. او امام ابو حنیفه رحمه الله داسې طبیعت د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادانو شمیر محمد بن یوسف الصالحي 400 لیکلي دي، او چې دا ټول تابعین و. د استادانو په ډله کې یو مشهور او لوی عالم عامر بن شراحل الکوفي الشابه هم و، چې نږدې 1500 صحابه کرام یې هم لیدلي وو. او امام ابو حنیفه رحمه الله قرآن کریم په وړوکوالي کې حفظ کړی و. او امام ابو حنیفه رحمه الله داسې وخت دنیا ته سترګې پرانیستې چې صحابه کرامو یو ډلې زمانه وه چې په دې امر کې هیڅ اختلاف نشته، بنا پر دې چې هغه د هغه اهل څخه و چې په هغه اهل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښه والي ګواهي ورکړې وه، او دوی په عدل باندې توصیف کړي وو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د خیر زمانه زما د بیا د هغه خلکو چې په ما پسې راځي، بیا د هغه خلکو چې په هغوی پسې راځي. او د امام اعظم رحمه الله د شاګردانو شمیر صالح شافعي په خپل کتاب د امام اعظم د 800 شاګردانو نومونه لیکلي دي. مولا علی قاري رحمه الله په خپل کتاب مناقب امام اعظم کې د امام صاحب د 1500 شاګردانو نومونه لیکلي دي، او ویلي دي چې دا مې د مناقب قرداري څخه په لنډ ډول راخیستي دي. د حدیثو په علم کې د امام اعظم رحمه الله مقام مولا علی قاري رحمه الله د امام محمد اسماعیل څخه نقل کوي چې هغه فرمایي امام ابو حنیفه رحمه الله په خپلو تصنیفو کې د 70,000 څخه زیات احادیث بیان کړي دي، او 4,000 احادیثو څخه د کتاب اثار انتخاب کړي دي. او امام وکیع بن جراح ویلی دي چې امام صاحب په حدیثو کې دومره احتیاط کړی دی چې دومره احتیاط د بل چا له وسه نه کېږي. په فقه کې د امام اعظم مقام وکیع بن جراح ویلی دي چې په ټولو کسانو کې چې زه سره مخ سوی یم، ما د امام اعظم ابي حنیفه رحمه الله څخه ښه لمونځ کوونکی او غټ عابد سړی نه و لیدلی. او د امام شافعي ویلي دي چې که څوک غواړي چې په فقه کې مهارت ترلاسه کړي او په فقه باندې پوه سي، هغه دې د امام اعظم رحمه الله د شاګردانو او د هغه اهل و عیال څخه ښه ملازم سي. او د امام صاحب کتابونه د فقه کتابونه دې وګوري، او څوک چې د امام اعظم رحمه الله د فقه کتابونه نه ګوري هغه نشي کولی چې په فقه کې مهارت ترلاسه کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقوا او عبادات. امام ابو یوسف ویلی دی چې زه او امام اعظم رحمه الله یو وخت کې څلمرګري وو چې موږ په لاره تېرېدلو او ماشومانو امام اعظم ته اشارې کولې او ویلې چې دا هغه سړی دی چې دا ګړ د شپه خوب نه کوي، همداسې ویښ پاتې وي. او امام اعظم رحمه الله وفرمایل چې دا موږ باندې په دې ګمان کوي، په هغه شي ګمان کوي چې په هغه موږ موجود نه دی. نو موږ او تاسو باید نو په ما باندې دا لازمه شوه چې زه به تر ورځ د مرګ پورې د شپې خوب ونه کړم. او ابو عاصم النبیل ویلی دی چې ډېر کم چې د ډېر امام ابو حنیفه رحمه الله د ډېر لمونځ کولو له وجې وتد ورته ویل کېدو، یعنې ولاړ میخ ویل کېدو. ابو شیرمه ویلی دی چې ښځې د دې وس او توان نه لري چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله غوندې بچی بیا وزېږوي. د امام اعظم خویونه المعانی بن مصلي ویلی دی چې په امام اعظم کې څو داسې خویونه موجود وو چې که دا خویونه په بل چا کې موجود چې هغه به د قوم مشر او رئیس وټاکل شي. هغه یو څو دا خویونه دي: تقوا، رښتینولي، سخاوت، فقه، د خلکو سره ښې اړیکې، صداقت، میړانه، دوست او دښمن سره مرسته کول، او اوږده چوپتیا او حق وینا. د امام اعظم رحمه الله
د امامت لوړ مقام. عبدالله بن مبارک ویلي دي هیڅوک د امام ابو حنیفه رحمه الله په څیر د پیروي وړ نه دی. هغه لوی امام او پرهیزګاره او له شباهاتو څخه ځان ساتونکی لوی او عالم او په فقه پوه عالم چې ډیره ځیرکتیا او بصیرت سره تشریح کړی او د امام اعظم رحمه الله سخاوت. شفیق ویلی دی چې زه او امام اعظم رحمه الله سره ملګري وو چې په لاره کې یو سړی له موږ سره مخ سو او هغه له موږ نه پټ سو او امام اعظم رحمه الله ورته وویل چې ته ولې زموږ نه پټ سوې؟ هغه ورته وویل چې تا په ما باندې 1000 درهم باندې دي او زه په دې وجه له تاسو څخه پټ سوم. امام اعظم رحمه الله ورته وویل چې ته ما بخلی یې، ته ما ته د دې عفو وکړه چې د ما نه پټ شې او تکلیف درکړو تا ته. او د امام اعظم رحمه الله وفات. امام اعظم رحمه الله د هغه وخت خلیفه ابو جعفر منصور له لوري د قضاوت دندې پر اساس د نه کولو پر اساس په زندان کې بندي کړی شو. او د یو لړ تعذیبونو څخه وروسته امام اعظم رحمه الله د 1950 هجري کال د 80 کلو په عمر په زندان کې وفات شو او 500,000 کسانو یې د جنازې لمونځ وکړ او د عراق د بغداد ښار په ختیځ کې د خبزن حیدره کې خاورو ته وسپارل شو. نو زه خپل تقریر ته اختتام ټکی ږدم او خبرې نه اوږدوم. وما علینا الا البلاغ المبین.